درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. فرانس 24 تلویزیوني شبکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور خپور کړی دی. راپور کې راغلي چې امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو لپاره برنامه ولري او په خورا تدبیر له دغه هیواد څخه د خپل سرتیرو وباسي. بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړی دی چې د ایران او ترکیې ترمنځ پوله باندې 4 افغان کډوالو خپل ژوند بایللی دي. اعلامیه کاږي یادو کډوالو د ایران او ترکیې ترمنځ پوله باندې د سړې هوا او سخت طوفان له امله ساور کړې ده. د جو بایډن تر څرګندولو وروسته د امریکا او روسیې نسبتا شوي اړیکې یو ځل بیا د ترنګلتیا وروستي حد ته رسېدلي دي. د کرملین ویان ډیمیټري پیسکو ویلي چې ولسمشر پوتین له جو بایډن سره د لیدنې او خبرو کوم پلان نه لري. او ځایي چارواکي په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په کندوز کې د کاسا زر پروژې چارې په چټکۍ مخته روانې دي او د برېښنا د لیږد دغه پروژه به په خپله ټاکلې نیټه بشپړه شي. کاسا زر پروژه د تاجکستان او قرغیزستان 1300 میګاواټ افغانستان او له دې لارې پاکستان ته لیږدوي.